په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دا وښیم چې موږ څنګه کولی شو د انګلیسي ژبې څخه پښتو ژبې ته فیسبوک واړوو. ډېر په اسانۍ سره موږ کولی شو. ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم. که چیرې زما چینل هم سبسکرایب کړی نه یې، سبسکرایب یې کړئ، د زنګ علامه هم فعاله کړئ چې د ټولو نه مخکې زما ویډیوګانې تاسو ته ورسیږي. ویلکم افغان ورډ ایجوکیشن یوټیوب چینل. زه راځم او دلته فیسبوک ګورم. کله چې دلته فیسبوک وکته دا زموږ فیسبوک شو. دا فیسبوک دی. کله مې چې دا خلاص کړ دې نه بعد به راځو په دې 3 ټکو باندې به ته کلیک وکړې. کله چې کلیک وکړې دې نه بعد به کله چې دا صفحه موږ سره خلاص وشه لاندې راشه دلته لیکلي سیټینګ اینډ پریویسي. دې نه بعد به ته دلته اوکې وکړې. کلیک دې چې کله وکړه دې نه بعد موږ سره دلته لانګویج راځي. لانګویج چې کله راغی ته به دا انتخاب کړې. ګورې لانګویج دا چې انتخاب کړه دلته به ته پښتو زموږ ژبه اوس فعلا کومه ژبه دا ده. ګورې انګلیسي دی. که غواړې فارسي ته کې فارسي ته هم کولی شې. اوس زه غواړم چې ډایرکټ یې زه پښتو ته کړم. لاندې به راشې دلته به ته پښتو یې لیکلي موږ سره وګوره. پښتو ژبه ګورې موږ سره مکمله دلته راغلې ده. دا زموږ پښتو ژبه ده. دا زموږ پښتو ژبه ده. دا به ته کلیک کړې. کله چې کلیک وکړه یو څو ثانیې وخت نیسي مکمل فیسبوک ژبه پښتو ته وړل شوه. ګوره دلته ژباړه نور معلومات موږ کولی شو چې بیرته راشو د خپلې ساحې ته. دا زموږ صفحه ده او ته ګورې پوسټونه مکمل دلته راغلي دي. دې ساحې کې موږ ته خوښ کړې نظر ورکول، شریکول، تبصره او نور معلومات مکمل دې کې شته. راځم بیرته غواړم چې زه دا انګلیسي ژبه ته یې کړمه. راځو په دې 3 کلیکو باندې کلیک وکړم. چې کلیک وکړه دلته وګوره لاندې به راشي مکمل هر شی ګوره پښتو ته اړول شوی دي. تنظیماتو ته به راشي. تنظیمات به دلته ته ووهئ. کله دې چې ووهه دلته وګوره موږ سره ژبه ګورې ژبه اضافه شوې ده. دا موږ سره ژبه ده. ژبه به ته انتخاب کړې. کله دې چې انتخاب کړه موږ سره ډایرکټ بره خو ګورې موږ سره انګلیسي ته شته. انګلیش به ته انتخاب کړې. کله دې چې انتخاب کړه ژبه مکمله د فیسبوک انګلیش ته اړول کېږي. که چیرې تاسو کومه پوښتنه لرئ په کمنټ کې راته ولیکئ.